پلار یې خواته ناست دی، هغه سره خبرې نه کوي او د فیسبوک د فرینډ سره دی لګی دی. فیسبوک فرینډ پیژنیم نه، خو صرف فیسبوک کې ملګری دی. بې غیرته دا دومره اوږده شپه په انسان په غفلت کې تېره شي. په کار ده چې دی په ځان باندې ویریږي چې ما کې کم جرم راغلی دی چې ما ته توفیق نه میلاویږي چې زه الله ته ودرېږم په دې ټوله شپه کې. د 2 رکعاتو توفیق هم ما ته نه میلاویږي. نو غرض دا دی زما محترم ورونو، خاص کر زموږ دا نوجوانان ملګري ټوله شپه به موبایل ته پراته، لکه دې موبایل باندې به ته کله مړېږي او ټول یې بیماران کړه. دا زموږ د زمانې ځوانان نه دي، دا ټول ذهني بیماران دي. یاد وساتئ، ټول ذهني بیماران دي. دا چې ورسره کله کښېنې او د خبرې واورې بیا به راته پته ولګي. ډېر موږ ته میسج کوي په دې وټساپ باندې، چېرته زموږ نمبر را پیدا کړي، یاره له راشي خبرې را سره شروع کړي، موږ ته پته ولګي سړی د ډپریشن بیمار دی. دا دې موبایلو بیماران کړی، دې له چوټي ورکوي. صرف بقدر ضرورت استعمال کا، بس چې ستا څومره ضرورت دی دومره استعمال کا. د ضرورت یو شی نور په دې کې دومره نه وتل او ګندونه په دې کې کتل او دومره پکې چې کوم دی یارانې او دوستانې جوړول. پلار یې خواته ناست دی، هغه سره خبرې نه کوي او د فیسبوک د فرینډ سره دی لګی دی. فیسبوک فرینډ پیژنیم نه، خو صرف فیسبوک کې ملګری دی. بې غیرته پلار دې خواته ناست دی، غټه هستي دې خواته ناسته ده، تره دې خواته ناست دی، ماما دې خواته ناست دی، معزز شخصیت دې خواته ناست دی. په هغه مجلس کې به دی ناست دي، د ده د خاندان غټ خلک به راجمعي، عزتمن ناست به وي. دې به هغې ته سره ګوري نه به ورسره ټک 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 به دې موبایل کې به لګي، چېرته به چا سره لګي، میسج به کوي، چیټینګ به کوي او فضول چې کوم دی هغه تبادله خیال به کوي. هلکه دا ستا سړیتوب دی. او زما محترم ورونو، والله دې سیز زموږ اخلاق هم خراب کړه، زموږ د نوجوانانو ذهنونه هم خراب کړه. څومره نوجوانان د دې د لاسه قتل شو، څومره دشمنان د دې د لاسه پیدا شو، ځکه چې دا مونږ هر چاله په لاس کې ورکه، په دې نه پوهېږي هغه ماشوم چې دی څنګه استعمالوي. سبا له ورځې لویه دښمني کتلې، دا روزانه دا نیټ راوچت که دا انټرویو نشته اخلي، څنګه چلو دا څنګه دې دا مړی وکړو، څنګه دې وکړو، دا مې دا چلو کړو، دا د زما سره یارانه وه او دوستانه وه، بس په یارانه دوستانه کې خبره قتل ته لاړه شي. او زما محترم ورونو، په موږ باندې دا لازم ده چې د الله رب العالمین سره لږ خپل تعلق برقراره وساتو.